د دې سره به تاسو یو خبر ده یاد کړئ چې قرباني په غټ ځناور کې وو کسانو پورې کسان پکې شریک کېدلی شي د وو کسانو نه زیات کسان په غټ ځناور کې شریک کېدل د جایز نه دي البته د وو کسانو نه چې کم کسانی بالکل شریک کېدلی شي که تاقي کو جفت اکثر په عوامو کې خبره مشهوري هغه وي په غټ ځناور کې به تاق کسان شریک کېږي یا بدري کېږي یا به پنځه کېږي او یا به وو کېږي و شپږ پکې نشي شریک کېدلی څلور پکې نشي شریک کېدلی نه دا خبره عوامو د ځان نه جوړه کړې ده پنځم پکې شریک کېدلی شي شپږم کېدلی شي او څلورم شریک کېدلی شي تر یو پورې علامه شامی رحمه الله رد المختار کې وایي نو په غټ ځناور کې وو پورې کسان شریک کېدلی شي او د دې نه لاندې چې څومره کسان دي که شپږي که پنځه که څلوري که درې که دوی او که په یو کس باندې کوي نو دا خو ډېره ښه خبره ده نو حاصل د خبرې ده چې په غټ ځناور کې تاق کسان هم شریک کېدلی شي او جفت کسان هم شریک کېدلی شي هر چې د عوامو خبره ده